ګرانو ملګرو، زه اوس د غني بابا په حجره کې ولاړ یم. نو دا د هغوی ملازم دی، دا دلته ولاړ دی. ستاسو نوم څه دی؟ کریم مې نوم دی. ها، کریم نوم دی. او تاسو څومره وخت تېر کړی دی؟ 40 سال به مې تېر کړي. ښه دي، 40 سال. نو غني بابا څنګه و؟ غني بابا ډېر ښه انسان و، ډېر ښه اخلاق و، ډېر ښه ادب وکړو، ډېر ښه شرافت پکې و. د انسانانو کې تاسو سره به یې څه ټوکې موکې؟ ټوکې مشغولتیا به کوئ، تورې به هم کولې، غل باجه به هم کوه، ورته به هم کولې. غني بابا خلک خوش مزاجه سره ډېر زیات تضاد دي، ډېر زیات طبیعت سره، ډېر خوش طبیعت سره، ډېر ښه انسان و. خدای تعالی خاورې وبخښي. امین امین. زه چې ته خوشحاله یې که نه جي، مګر نه چې ټوله حلقه خوشحاله وه. ټول واړه او غټ یو شان ته خوشحاله، ټول نوکران ته خوشحاله، ټول نوکران. دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. او لکه مطلب دا هغه حجره ده، مطلب دا دی چې دغه دا غني بابا دا بوټی نال کړی دی خپله باندې. ملګرو تاسو چې دا غټ بوټی نه که نه، نو دا غني بابا په خپلو لاسو نال کړی. نو بس ډېر خوشحاله یم چې د غني بابا په حجره کې ګرځم. او تاسو ته مطلب دا دی چې زما د خوشحالۍ اندازه به زما د دغه نه فیس امپریشن نه، د دې مخ د تاثراتو نه تاسو ته کېږي. دغه دي څه ځوانان لګیا دي، څه دغه کوي. دی خو راشه لکه تاسو د دې ځای غني بابا پېژنئ؟ نه پېژنئ؟ دوی پېژني؟ نه. نو ته په دې ځای کې اوسېږئ؟ نه، دا درته پته نه لګي چې غني بابا یو سړی و، شاعر و، غټ شاعر و؟ داسې درته پته لګي؟ څه شعر دله درځي د غني بابا؟ نه درځي. وینام مې درکوو که شعر دې ویلی وی د غني بابا. ښه، تاسو تاله درځي؟ شعر نه، د غني بابا شعر نه درځي؟ هسې دله شعر درځي؟ چېرته ټپه یا شعر دله درځي؟ ګانې؟ نو هغه ګانې شعرونه دي که نه؟ نه، چېرته یو پکې ووایه چې کوم دې ډېر خوښي. دغه دې وایي لګوه، دغه دا د غني بابا کلام دی. ښه ډېر ښه یاره، ډېر دا ډېر مزدار دغه دی. سلام علیکم. دا اجمل کاکا دی، دا د غني بابا ډېر زوړ دغه. او تاسو سره لږ مطلب دا دی، تاسو لږ زمونږ خواله راشئ، لږ داسې معمولي غونته کې. خیر، صحیح. ښه جي، السلام علیکم. څنګه حال دی؟ خیر دی؟ ټیک ټاک. نوم هم څه دی؟ اجمل. ښه. او څومره وخت هم شوی د غني بابا سره؟ یو وخت ټول وخت هم تېر کړو. ټول وخت تقریبا څومره؟ نو تاسو ته سیم خو د لسو کالو چې راغلي اوس دغه عالم دی. ښه، دغه حال دی. او لکه په خپله ښکاره دی دغه. ټیک شو. نه، نو د غني بابا څه داسې خبره درته یاده ده ښکلې غونته کې چې هغه درته را یادېږي اوس هم؟ هر څه راته یاد دي. هر څه یاد دي؟ هر څه. نه، څنګه خبرې به یې کولې تاسو سره؟ شاعر دی که نه، هغه د اختر خبره ورته وکړه. تا وایي چې یو ځل پیسې نه وي که څه چلو ماته. دا بابجي د اختر سهار و، نو دلته 5 چناران و، منځ کې چنار راغه و، هغه پکې کېناسته. بس هغې ته مې کېنه او ډاډۍ وویل جامې مامې پای کړې، خلک به اختر مبارکۍ ته راتلل. نو چې پیسې خو نشته، بچې خو ورشه هغه کتابچه زما راواله. کتاب مې ورله راوړو، بس چې څوک به راتله هغه له به یې چیټ لیکه چې برخورداره مشره د ورکوټ اختر دې مبارک شه. اوس ما څه پیسې نشته چې کله راشي چیټ به راوړي. هر یو چیټ باندې لیکلي. صحیح ده. دغه خبره وه. او نور څه خاص خبره کوئ چې ستاسو په تصور مې ځان باچا که چې سهار راپاڅېدم ملنګ د دنیا ومه. په تصور مې ځان باچا کو چې سهار راپاڅېدم ملنګ د دنیا ومه. ډېر زبردست، ډېر ښه. اختر په سهار یې راویلي. بس دا ګلونه ملونه او دې سره مینه کوئ، نو الله تعالی به در سره مینه کوي. اورې دا دواړه او په دې او بس د دې ګلونو او د دې سره په دې مینه باندې به جنت تم ځای رواني ورته انشاءالله. بالکل. د غني بابا څه شعر درته یاد دی؟ نو زوره چې پیغو شي چې قیمت ورسره مل نه وي، لکه هغه مشه چې تېر شو دی. ډېر ښه، ډېر